السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور ډاکټر محمد شبیر مفلح په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې دا اوس زمانه کې دغه په بیت الخلاو کې چې دا جیګ کموډ لګول سوی وي، نو دی د دې په اړه باندې پوښتنه کوي چې دا څنګه د شرعاً. محترمه وروره، په نواز الفقهیه معاصر کتاب کې لیکلي دي چې د علامه شیخ خالد سیف الله رحمانی کتاب د نولتي عنوان د الکنیف المرخات على منهج غربي. نو محترمه وروره، دغسې کموټونه چې سړی قضای حاجت پکې کوي، نو لکه چوکۍ کې چې ناست وي دغسې شکل باندې وي، دا څرنګه ده؟ همدغه فتوا له ده نه غوښتل سوې ده. نو دی وایي چې شرعاً خو پروا نه کوي، صرف دومره ده خلاف الاولا ده. ښه خبر دا ده چې کوم د اسلامي ټولنې یا د مسلمانانو یا د انسانانو د فطرت عادت چې کوم د قضای حاجت دپاره کوم رقم تاغول هماغه شکل باندې استعمال کړل سي، نو دغه د غربي ټولنو نه دلته اسلامي ټولنو ته راوړل سوي، نو مسلمانان باید ټول غربي شیان په خپله ټولنه کې عملي نه کړي. یو که عذر وي، مثلا یو څوک مریض وي یا د مریضانو دپاره یا بعضې سپین وي یا بعضې چا وزن ډیر وي، دغه بیت الخلاو نه دغسې کموټونو نه استفاده کوي، پروا نه کوي. نو دی وایي لا یخلو من ترک الاولا لو کان بدون عذر ولم یکن حراما. حرام نه ده بدون د عذر نه، پروا که عذر وي پروا نه کوي، که عذر نه وي ښه خبر دا ده چې دغسې بیت الخلاوي استعمال نسی. محترم الله پاک د روغ جوړ لره. دغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم عادت داسې و محترمه، په بیت الخلا کې رسول صلی الله علیه وسلم عادت داسې ذکر کوي، د سراقه ابن مالک رضی الله عنه حدیث ته تلخیص الحبیر کې علامه ابن الحجر راوړی، د نبی صلی الله علیه وسلم به چې قضای حاجت ته کېناسته، په دا چپه پښه باندې به یې لږ تکیه کوله، دا ښۍ پښه باندې به یې ډېر زور نه اچو بیت الخلا کې، نو هغه په دغه باندې نه راځي محترمه، په بله طریقه باندې دغسې کېدلی سي. الله دې ښه لره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حسیب الله عثماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا دا کومې نقشې چې دي، په دغه نقشو کې د روژه ماتي دپاره کوم وخت چې ټاکل سوی ده، نو دغه وخت چې راورسیږي ملا له اذان نه وي کړی، نو هغه وروسته اذان کوي. موږ په دا نقشه باندې روژه ماته کوو او که د ملا په اذان باندې روژه ماته کوو؟ ګوره محترمه وروره، موږ تاسې داسې ټولنه کې اوسیږو چې الحمدلله دلته د اسلام ټولنه ده، نه اذان د روژه ماتي دپاره شرط ده، نه دغه نقشه شرط ده. اصل کې چې لمر وغورځېده، لمر ښه ډوب سو، اطمینان راغی چې لمر غروب وکړه، چې تا ته روژه ماتول جایز ده. ځکه که لمر چې لمر وغورځېده، که اذان سوی و که نه و سوی، او نه محترمه نقشې ته ډېر اعتبار سته ده، او نه بیا هم ښه خبر دا ده وروره، هغه کومه ساحه کې چې د تاسې امام ده، د هغه اذان ته هغه کېدلی سي هغه به یو څه احتیاط کوي. احتیاط په دین کې ښه ده. الله دې ښه لره وروره، الله دې جوړ لره. خو مهمه مسله دلته دا ده چې باید مسلمانان دا غروب وپېژني، لمر غورځېدل وپېژني چې لمر غورځېدل څه معنا لري. ستیم دا خپله علامه ده وروره، الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره. تا ویلې چې اوس په دغه نقشه چې جوړه سوې په دې باندې عمل وکړم او که ملا ځان ته انتظار وکړم، نو ماته څه معلومیږي چې دا نقشه په داسې وخت جوړه سوې چې هلته لمر غروب کړی ده که یې نه ده کړی وروره. الله دا خو اټکل ده وروره، دغه هغه خو چې جوړ سوی ده دا نقشه، دا خو ټوله په اټکل جوړه سوې.